ځکه دویمه خبره چې الله تعالی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته کوي هغه دا ورته کوي واقیم الصلاة، پیغمبر د لمانځه اقامت کوه، لمونځ قایموه، لمونځ ادا کوه، لمونځ سر ته رسوه او د لمانځه عمل کوه. ولی الله تعالی ورته ان الصلاة تنهى عن الفحشاء، لمونځ سړی د هرې ګناه سره ګرځوي. ګوره دنیا کې ګناه کول دا د انسان بیماری و نه جوړي ده او د هرې بیماری دپاره الله تعالی علاج پیدا کړی دی او الله تعالی د انسانیت په بیماری باندې در هر چا عالم دی او د الله تعالی د انسانیت د بیماری د سره د فاره در هر چا د الله سره ښه علاج سته. نو که د انسان په مزاج کې ګناه راسي، که د انسان په مزاج کې منکرات راسي، که د انسان په مزاج کې فحشا راسي، که د انسان په مزاج کې بې حیایي راسي، دا ټولې بیماری دي. الله تعالی د دې بیماریو علاج لمونځ ګرځولی دی، ځکه ان الصلاة تنهى عن الفحشاء، لمونځ انسان د هرې بیماری سره ګرځوي. او پر دې باندې ډېر شواهد سته او پر دې باندې ډېر ګواهونه سته. نزهة المجالس کې علامه نشاپوري رحمه الله یو واقعه را نقل کړې ده. یو نوجوان دی، د هغې په زندگی کې ګناه او فحشا ډېره ده، هغې بد عمله او زناکاره دی. د هغې د یو زنانې چې هغه ډېره نیکه او عابده او فارسه او پرهیزګاره زنانه ده، د هغې سره عشق پیدا سو. چې کله د هغې سره عشق او محبت دی نو د هغې سره رابطه جوړوي، هغې ته همیشه حال ورستوي او د هغې سره د رابطې جوړولو کوشش کوي او هغې ته د خپل عشق اظهار او ښکاروالی کوي. هغه زنانه چونکې پرهیزګاره زنانه ده، هغې ډېره عابده زنانه ده، هغه د دې سړي رابطې جوړولو ته په یو شکل تیاره نه ده. هغې زنانې د دې سړي د عشق رابطه او معامله د خپل خاوند سره شریکه کړه چې دا سړی زما سره نه کښېني او زما سره رابطه جوړوي او زما سره تعلق جوړول غواړي، زه د دې سړي علاج څنګه وکړم، زه د دې سړي څخه ځان څنګه خلاص کړم او زه د دې سړي د دې عمله څخه د ځان حفاظت څنګه وکړم. د هغې زنانې خاوند هغې عالم دی، هغې د کلي امام دی، هر څه چې دی. نو هغه عالم ورته ویل زنانې ته دې سړي ته یو شرط پیش کړه، ورته زه ستا سره تعلق جوړوم او زه ستا ټولې مطالبې او طلب در پوره کوم او زه ستا د عشق تقاضا در پوره کوم، خو لیکن زما د طرفه پر تا باندې یو شرط دی. هغه شرط دا دی چې ته زما د خاوند په اقتدا کې 40 ورځې لمونځ په تکبیر اوله باندې وکړه، د هغې څه وروسته بیا زه ستا هرې مطالبې ته تیار یم. بس زما دا یو شرط. چې کله زنانې هغه خپل عاشق ته دا شرط پیش کړي نو هغې ورته ویل چې دا شرط خو ډېر اسانه دی. هغې په ډېر شوق باندې د دې شرط پوره کولو ته تیار شو. چې کله 40 ورځې هغې په تکبیر اوله باندې د هغه عالمه څه وروسته لمونځ وکړي، هغه عالم ته الله تعالی تقوا او پرهیز ورکړی دی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام من صلی خلف عالم تقی، چې چا د یو پرهیزګار عالم او شاته لمونځ وکړي فکأنما صلی خلف نبی، لکه هغوی چې د نبي په اقتدا کې لمونځ وکړي. بیا خو په هغه لمانځه کې ډېر برکات دي، په هغه لمانځه کې ډېر انوارات او اثرات دي. چې کله 40 ورځې پرسولې هغه زنانې به طور امتحان هغه سړي ته حال ورواستوي چې سړی چې کوم شرط ما در باندې ایښی هغه شرط خو پرس. نو هغه سړي دستي دې زنانې ته ویل چې زنانې چې کوم وخت کې ته زما د خدمت قابله وې ته زما خدمت ته تیاره نه وې، چې کوم وخت اوس زه ستا د خدمت وخت را ورسېدی نو زه بیا ستا و خدمت کولو ته تیار نه یم، ځکه زما چې کوم عشق و هغې د مجاز څخه حقیقت ته ورسېدی، زما یو عشق و هغې د بنده څخه خپل رب ته ورسېدی. زه اوس د خپل رب د طاعت، د خپل رب د عبادت، د خپل رب د عشق، د خپل رب د مرضا پوره کولو بغیر و نور هېڅ نه تیارېږم. نو هغه عاشق دستي هغه زنانې ته جواب ورکوي چې نور زما او ستا د رابطې و د تعلق جوړولو هېڅ ترتیب پاته نه دی. هغه زنانې دستي دا واقعه خپل خاوند ته ذکر کړه. نو هغه خاوند په ډېره زوره دا ویل چې الله تعالی ډېر کریم ذات دی، الله ډېر صادق ذات دی. هغې هر ځای دا ویلي دي ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر، لمونځ چې دی هغې د بېکاره کارو څخه سړی راګرځوي.